د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د روم له اساسنامې او د جرمنو د نړیوالې محکمې څخه د وتلو اعلان وکړ. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نظام د روم اساسنامې او د جرمنو نړیوالې محکمې جوړښت ته ځان مکلف نه بولي او ترې خپل وتل اعلانوي. اعلامیه زیاتوي چې د جرمنو نړیوالې محکمې په نړیوالو قضیو کې د عدل او انصاف د اصل پر ځای د سیاسي تمایلاتو له مخې چلند کړی. طالبان وروسته له هغې د روم له اساسنامې او د جرمنو نړیوالې محکمې خپل وتل اعلانوي چې د یادې محکمې څارنوال د طالبانو د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر صادر کړ. د افغانستان تیر جمهوري نظام په 2000 میلادي کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړې او په 2003 میلادي کال کې تصویب شوه چې له مخې د نړیوالې جزایي محکمې غړی شو. د دې اساسنامې له مخې دا محکمه واک لري چې په افغانستان کې د جنګي او بشري ضد جرمونو د تورونو په اړه څېړنې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان بشري وضعیت په اړه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان 58مه غونډه د روانې فبرورۍ میاشتې پر 24مه پیل او تر اپریل میاشتې به دوام وکړي. د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې به د نړۍ د بشري حقوقو د وضعیت ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو د بیان ازادۍ او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په هکله بحث وشي. د دې شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو راپورټر ریچارډ بینډ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور هم وړاندې کړي. ریچارډ بینډ له دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت سره مدني فضا په بشپړه توګه له منځه تللې ده. پر طالبانو حکومت بیا افغانانو ته د ټولو بشري او اسلامي حقوقو د درناوي د ورکړې خبره کوي. د طالبانو حکومت پاکستان کې له افغان کډوالو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه شي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پاکستان کې له افغان کډوالو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه شي. هغه زیاته کړې هیواد کې ګڼ شمېر کاري فرصتونه رامنځته شوي او د دوی له راستنېدو سره به مهارتونه او شتمنۍ هم هیواد ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پرېکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ او ورپسې له دغه هیواد ټول افغان کډوال وباسي. کابل کې د شهید سردار داود خان روغتون اړوند نوي طبي مرکزونه پرانیستل شول. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالۍ خبر ورکړی چې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر نن پنجشنبه په کابل کې د سردار محمد داود خان د 400 بستریز روغتون نوي څانګې پرانیستې. په پرانیستل شوو څانګو کې د 100 بسترونو روغتیایي مرکز، د ملکي ناروغانو یوه څانګه او دغه راز د NKC نومي یو روغتیایي کیم چې پر عصري طبي تجهیزاتو سمبال هم د سردار محمد داود خان روغتون ته لیږدول شوی دی. د معلوماتو له مخې په دې مرکزونو کې د غوږ پوز ستوني او حساسیت د درملنې مرکز، د مفصلونو بدلولو او لیزري پرمختللي خدمات، د مصنوعي غړو د جوړولو مرکز او د ولسي ناروغانو د مراجعې څانګې شاملې دي. سور صلیب افغانستان د نړۍ په کچه پر ماینونو او چاودیدونکو توکو ککړ هیواد اعلان کړ. سور صلیب نړیواله کمیټه وایي چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له پلوه یو له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه دی. یاد بنسټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د افغان سرې میاشتې ټولنې سره کار کوي ترڅو د وسلو د ککړتیا خطرونو په اړه پوهاوی لوړ کړي او د خوندي چلند پیاوړتیا ته وده ورکړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه پاتې شویو ځمکنیو ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه په پراخه کچه ککړ دی چې 3.3 میلیونه خلک یې د ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه د 1 کیلومتر په فاصله کې ژوند کوي. امریکا غواړي د افغانانو د انتقال بهیر دایمي وتړي. د افغانانو د انتقال بهیر د یو بنسټ مشر شان وینډای ورویلي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې دغه هیواد ته د افغانانو د لیږد بهیر د دایمي درولو لپاره پلان جوړ کړي. هغه ویلي چې دغه بهیر له درېدو سره به څه باندې 200 زره هغه افغانان امریکا ته له سفر پاتې شي چې افغانستان، پاکستان او نورو دریمو هیوادونو کې الوتنو ته په تمه دي. د نوموړي په وینا که امریکا د افغانانو د لیږد په اړه خپلې ژمنې عملي نه کړي، اعتبار ته به یې پراخ زیان ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو د مستحقو افغانانو د لیږد او بیا میشتېدنې دفتر ته امر شوی چې د روان کال تر اپریل پورې د تړلو لپاره چمتووالی ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له ننوتلو وروسته سمدستي په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د لیږد او استوګنې د بندولو امر وکړ. حماس د دایمي اوربند په صورت کې د ټولو یرغمل شویو کسانو خوشي کېدو ته چمتووالی ښودلی. د حماس ډلې رسنیز دفتر ویلي چې که اسرائیل دایمي اوربند ته غاړه کیږدي او خپل ټول ځواکونه د غزې له تړنګې څخه وباسي،
دا ډله چمتو ده چې د اوربند تړون په دویم پړاو کې ټول یرغمل شوي کسان په یو وخت خوشي کړي. ټاکل شوي د اوربند لومړی پړاو د مارچ په لومړۍ نیټه د 33 اسرائیلي یرغمل شویو کسانو له خوشي کېدو وروسته پای ته ورسیږي او وروستي یرغمل شوي کسان د راتلونکي شنبې په ورځ خوشي شي. د یادونې ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د یوې اوږدې او مرګونې جګړې په پایله کې شاوخوا 48,000 او 239 فلسطینیان وژل شوي او 111,000 او 670 نورې ټپیان کړي دي. حشمت الله شهیدي ویلي چې د اتلانو جام کپ ګټلو لپاره راغلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدي وایي چې افغان لوبغاړي د دې لپاره د چیمپیونز ټرافي سیالیو ته نه دي تللي چې پکې یوازې ګډون وکړي بلکې د لوبو د ګټلو لپاره ورغلي دي. هغه ویلي د افغانستان ورو توپ اچوونکي بېساري دي، په توپوهنه یې هم کار کړی او د پاکستان آب و هوا هم د افغان لوبغاړو لپاره مناسبه ده، نو د بریا چانس یې زیات دی. افغانستان لومړی لوبه سبا جمعه د کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ده. افغانستان همدغه راز د انګلینډ او استرالیا سره هم لوبې لري او باید د څلور لوبډلو په دغه ګروپ کې په لومړیو دوو کې راشي چې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته د دیکتاتور خطاب کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته د دیکتاتور خطاب وکړ او خبرداری ورکړ چې که د سولې خبرې ونه مني د هیواد بله لاسه ورکړي. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته دا خطاب تر هغې وروسته کړی چې ښاغلي زیلنسکي په ریاض کې د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو اترو ته چې کیف نه و وربلل شوی غبرګون وښود. د اوکراین ولسمشر ویلي و ډونالډ ټرمپ ته د ناسمو معلوماتو په فضا کې چې د مسکو لخوا اداره کیږي ژوند کوي. د ټرمپ په وینا زیلنسکي ناوړه کار کړی، هیواد یې ویجاړ شوی او میلیونونه کسان له ضرورت پرته مړه شوي او په وینا یې امریکا په بریالیتوب له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره خبرې کوي او یوازې دا کار دوی ترسره کولی شي. د جنوبي کوریا ولسمشر د بغاوت په تور محاکمه کیږي. د رویټرز خبري اجانس راپور له مخې د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول چې د غیر قانوني لارو چارو له لارې په واک کې د پاتې کېدو او د اساسي قانون په ماتېدو تورن شوی د بغاوت په تور محاکمه کیږي. ښاغلي یون په دسمبر کې د مارشل لا د لګولو هڅه کړې وه، خو د جنوبي کوریا په یوه محکمه کې د حاضرېدو پر مهال په خپل جرم اعتراف نه دی کړی. د راپورونو له مخې د جنوبي کوریا ولسمشر ممکن د مرګ له سزا سره مخ شي، خو د عمر قید احتمال یې ډیر دی. د جنوبي کوریا د اساسي قانون محکمه به نن د ښاغلي یون د واک څخه د رسمي لرې کولو په اړه جلا جلسه هم وکړي. دا لومړی ځل دی چې د دې هیواد یو ولسمشر د خپلې دندې په موده کې محاکمه کیږي. سویس او جرمني کې دوه ایراني اتباع محاکمه شوي دي. په دوو جلا قضیو کې په سویس او جرمني کې قضایي چارواکو ایراني اتباع او تاوتریخوالي د جرمونو او وژنې په تور محاکمه کړي دي. د سویس په زوریخ کې یو 40 کلن ایرانی سړی د خپل 50 کلن همکار د وژنې په تور محاکمه شو. دا پیښه د 2022 کال په مارچ کې د سیګرټ څکولو په ستر له شخړې وروسته رامنځته شوه. د سویس محکمې دغه سړي د 10 کلونو بند او له سویس څخه د شړلو سزا ورکړې وه، خو څارنوال اوس غوښتنه کړې چې دا سزا 15 کلونو بند ته لوړه شي. همدارنګه په جرمني کې پولیسو په یو 30 کلن ایرانی سړی د کوبور ښار د کډوالو په یو پناه ځای کې د خپل 33 کلن ملګري د وژلو د هڅې په تور نیولی دی. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.